افغانستان هغه هیواد چې شاوخوا 450 سلنه وګړي یې بېوزله دي. په دې هیواد کې د غریبانو لپاره لویه ننګونه یخ ژمی وي. قمر یو ځل بیا ستاسې په استازیتوب 110 سختو اړمنو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړې. موږ شاوخوا 20 ورځې کمپاین وکړ او په دې بهیر کې مخلصو ملګرو لباسونه او نقدي مرستې وکړې. موږ د دوی مرستې تر اړمنو کسانو ورسولې. الله تعالی دې موږ او تاسې ته د دې هر څه په بدل کې جنت راکړي. قارس به خاطر چی آمدی امروز؟ ما همیشه یک مثل به ما دستمال کاغذی خودم دستمال کاغذی را سرکار میفروختم. همین به یک مثل آمد که اینمی لمبه را بگی در این دفتر برو که تا نگام کمک میشود. زندگی خب به هر رقم مشکلات داریم، کم نارینه نداریم، بیواسیم، یتیم هستیم. فعلا از خود مرد تا بچیم بندیست، اشتکایزم در گردنم است، ازم کل مسئولیت خانه در گردن خودم است. کاکا تاسو دا ته وایي چې دغه کومکونه څه ګټه رسېږي د شیبو ولې نه رسېږي؟ بیا معیوب ته خو ډېر ښه ګټه رسېږي. زموږ د مرستو لړۍ دوام لري. که غواړئ له بېوزلو کورنیو سره مرستې وکړئ په آنلاین بڼه د حوالې او ویسټرن یونین له لارې خپلې مرستې استولی شئ. که اروپا کې ژوند کوئ په جرمني کې هم زموږ اکاونټ ته پیسې لیږلی شئ.